درنو پښتنو وروڼو خویندو زه یقینا چې تاسو د جذبې ته وګورم مونږ چې د تحریک ته راوتي یو نو یقین وکړئ چې د تحریک هر یو ملګري په سر باندې کفن تړلی و خو دا اراده یې کړې وه دا عهد یې کړی و چې دا ریاست دا د پاکستان څوکیداران چې ټول عمر یې زموږ په وینه کاروبار کړی دی د هغې مرۍ ته به لاس اچوو د خپل قوم بدل پتې اخلو د خپل وینې بدل پتې اخلو نن چې په کم تعداد کې تاسو راغلي یې په کم اخلاص تاسو راغونډ شوي یې په کم مینه تاسو راغونډ شوي یې یقین وکړئ چې دا زړه مې غواړي چې دا ځان درله قربان کړم او یو ځل نه سل ځله درله قربان کړم ملګرو خبرې به ډېر مختصر کوو باران هم دی منظور به هم راځي یو خبر درته کوم چې ستاسو د اتفاق ستاسو د اتحاد ستاسو د پښتو ستاسو د جرأت دا د پاکستان په څوکیدارانو باندې ډېره بده لګېدلې ده خو دې ته به موږ زور ورکوو دې ته به موږ په هر هغه وخت زور ورکوو په دغه شان د اتفاق باندې به زور ورکوو په دغه شان د اتحاد باندې به زور ورکوو په دغه شان د پښتو باندې به زور ورکوو ملګرو الزامات لګوي چې د را او د انډیا سیجنټان دي زه ورته وایم راشئ ایمان تیر کې موږ خپل ځان احتساب ته پیش کوو یو جوډیشل کمیشن د جوړ کړي چې دا انویسټیګیشن وکړي چې موږ ته د چا نه پیسه راغلی ده موږ له چا حمایت راکړی دی موږ سره چا کومک کړی دی خو ورسره به بیا یو جوډیشل کمیشن د دې دپاره هم جوړوي چې د ای پي ایس ماشومان چا وژلي دي یو کمیشن به بیا د دې دپاره هم جوړوي چې په سلونو چې د فاټا مشران کې مړه شول په زرګونو د ماشومان مړه شول په زرګونو زما د فاټا مشران په ټارګټ کیلینګ کې د ریاست ووژل هغې دپاره هم یو جوډیشل کمیشن ضرورت دی چې دا تپوس وکړي دا تکل وکړي چې دا مشران چا ووژل ملګرو راشي را میدان ته شي کله په یو ضلع کې کله په بله ضلع کې کله په یو ایجنسۍ کې د لسو او د اتو کسانو احتجاجونه کوي د منظور پښتین خلاف د پی ټي ایم خلاف نو زه ورته وایم چې راشه د عوامو د سمندر وګوره راشه د خلکو د سمندر وګوره چې په خپل سر راغلی دی چې دا پته درته ولګي چې دا ولس د چا سره دی د قام د چا سره ده د ولس د چا سره دی ملګرو زه ډېر وخت نه علمه خو یو خبره خلی کول غواړم چې د پی ټي ایم په ضد باندې د سپانسرډ جلسې شروع کړي دي سپانسرډ جلسې چې د ټولې پاټانه د ټولې پښتونخوا نه او د ټول وطن نه ورته خلک راغونډ کړي خو بیا هم خالي